السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو په موبایل کې یو ډېر خوندور کوډ در وښیم چې دغه کوډ به تاسو ډېر غټ مشکل در حل کړي. خو دوستانو اوس مثال که چیرې بل چا تاسو د موبایل ټلیفون در هیک کړی وي او هغه کس تاسو د موبایل ټلیفون په خپل موبایل کې اوري نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته یو ډېر خوندور کوډ در وښیم چې د دغه کوډ ډال کولو وروسته به هیڅوک هم تاسو د موبایل ټلیفون په خپل موبایل کې نشي اورېدلی. صرف به تاسو په خپل موبایل کې اورېدلی سي خو بل څوک به په موبایل کې نشي اورېدلی. نو ډیر ضروري کوډ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داس نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دغه کوډ ول لپاره به تاسو ولر د خپل موبایل ډایل پیډ خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل ډایل پیډ خلاص کړئ نو اوس راځو ولر موږ هغه کس معلومو چې هغه کس څوک ده هغه کوم نمبر دی چې موږ د موبایل ټلیفون نه اوري. نو دغه کس د نمبر معلومولو لپاره به تاسو جلا کوډ کې وي هغه کوډ د سٹار هش 21 هش دا کوډ به تاسو کې ولیکئ او اوکې به کړئ. کله چې تاسو سٹار هش 21 هش کوډ ډایل کړئ نو دلته به تاسو ته هغه نمبر راوړوي کوم نمبر چې تاسو د موبایل ټلیفون نه اوري. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ کال فارورډینګ چې دغه په دغه نمبر باندې اکټیویټ ده یعنی دغه نمبر تاسو د موبایل ټلیفون اوري. نو دوستانو نمبر خو موږ معلوم کوو راځو دغه سرویس موږ په خپل موبایل کې بندو چې بل څوک بیا د موږ د موبایل ټلیفون نه اوري صرف او صرف په موږ په خپل موبایل کې اورو. نو دغه سرویس بندول لپاره به تاسو دلته کې ولیکئ هش 21 هش دا کوډ بیا د سرویس بندول لپاره دا کوډ به تاسو کې ولیکئ او اوکې به کړئ. کله چې تاسو هش 21 هش کوډ کې ولیکئ او اوکې کړئ ګورئ کال فارورډینګ سرویس هیز بین ډیسیبلډ یعنی دغه سرویس تاسو په موبایل کې ډیسیبلډ سو اوس بل به هیڅوک هم تاسو د موبایل ټلیفون نشي اورېدلی صرف او صرف به تاسو په خپل موبایل کې اورېدلی سئ. نو دوستانو ډیر ضروري کوډ دا کم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ او دغه ویډیو تاسو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.